دا قرآن یادی وی دا زمان کلام دے دا قرآن پا مقابلہ کی کتاب لکل تذکرہ اگی توہی وی دا اللہ ذات یادی زاوی مزا خدای ما زان تا بحالت دا کشف کیو قتل ما تزان خکارا شو چی دا خدای ما بے می یقین شو چی خدای زی ما دا قادیانین مرزایان سوک دین دا دنم دے غلام احمد دا پلار نمی غلام مرتضی دا مور نمی چراغ بی بی غلام احمد نامه دا د پلار نومي غلام مرتضی دی د مور نومي چراغ بیبي ده د کلي نومي قادیان دی د تحصیل نومي بټاله دی د ضلعي نومي ګورداسپور دی د صوبې نومي مشرقي پنجاب صوبه ده او د وطن نومي هندوستان دی هندوستان دای ملک دی مشرقي پنجاب دای د صوبې نوم دی د ضلعي نومي ګورداسپور دی د تحصیل نومي بټاله دی د کلي نومي قادیان دی په 1839 یا 1840 کې پیدا دی د 1921 د نبوت دعوه وکړه یو د پاسه شپږ شلي کاله وشو چې د محمد رسول الله په ختم نبوت میں حمله کړې ده اے مسلمانا قرآن یادی وی دا زما کلام دی تاسو د قرآن چې دا تاسو را جمع یې تاسو د مرزا د کلام د پار را جمع یې کو د الله د پار را جمع یې د الله د کلام د پار را جمع یې دا قرآن یادی وی دا زما کلام دی دا قرآن په مقابله کی کتاب لیکل تذکرہ اگی توہی وی دا اللہ ذات یادی زاوی مزا خدای ما زان تا بحالت دا کشف کیو قتل ما تزان خکارا شو چی دا خدای ما بے می یقین شو چی خدای زی ما استاسو نا تا پوس کو ما منگو تاسو دا اللہ عبادت کو دا مرزا عبادت کو اس دا مرزاوی خدای زی ما دا مرزاوی ما تا خدای وی چیز ما دزوی پشانتی انت منی بی منزلت ولدی استاسو نا تا پوس کو ما چې څوک دا خبره کوي چې زه د خدای زوی ما دا مسلمان کیدای شي څوک چې وایي زه خدای ما دا مسلمان کیدای شي څوک چې د قرآن په مقابله کې بل کتاب ته وایي دا مسلمان کیدای شي څوک چې د قرآن ته مرزا کلام وایي دا مسلمان کیدای شي اے مسلمانانو زه تا ته صرف د مرزا کفریه عقاید خیمه دا مرزا د دې پیروکار دا قادیانین دوی د سهار څلور رکعاته مونځ کوي دوی د ماسپښین 10 رکعاته د مازدیګر څلور د ماښام 15 د ماخوستن 9 رکعاته مونځ کوي دوی روژه نیسي دوی زکات ورکوي دوی حج لځي دوی عمرې لځي ږیره ساتي پټکې ساتي قبلې ته مخ کوي خانه کعبې ته قبله وي د رمضان روژې نیسي اعتکاف ته کیني د جمعې مونځ کوي وړوکی مونځ اختر مونځ کوي سرسایه ورکوي د غټ اختر مونځ کوي قرباني کوي دوی لا اله الا الله وایي محمد رسول الله وایي قرآن هم راخلي قبلې ته مخ کوي خپل مړی ښخوي په مړي جنازه کوي داسې سړی ته وایم داسې سړي ته زه کافر ویم تیرا سره منې زه چې ورته کافر ویم د دې د وجې نه وایم چې ته کلمه وې زه ورته کافر ځکه وایم چې دا وایي زه پیغمبر یم دا وایي زما نه بعد دا وایي زه پیغمبر یم د رسول الله مبارک نه بعد دا مرزا وایي زه پیغمبر یم او ای مسلمانا زه ورته کافر ځکه وایم چې دا مرزا وایي کم احادیث چې زما خلاف دي دا رواله او په ډیران گزار کوي استاسو نه تاسو کومه د رسول الله اقوال په ډیران د غرزولو دي دا غرزولو دي دا مرزاوی په ډیران گزار کوي اتره تو ویا دا مرزا د رسول الله د احادیث په مقابله کې خپل خبرو ته احادیث وایي دا مرزا د رسول الله د لور مبارک د حضرت فاطمه په مقابله کې خپل لور تر جنت د بیبیانو سردار وي دا مرزا د حضرت عائشہ په مقابله کې خپل خدای د امت مور وي دا مرزا د رسول الله د احادیث په مقابله کې خپل خبرو ته احادیث وي دا مرزا د حسنین او د فاطمه او د علی مرتضی او د رسول الله د بیبیانو په مقابله کې خپل کور والا اهل بیت وي دا مرزا د خلفای راشدین په مقابله کې خپل څلور یارانو ته خلفا وي دا مرزا د بدرینو د 314 په مقابله کې خپل مرګرو ته زمې عزتمند د بدرینو مقام او مرتبه ورکړي اے مسلمانا دا مرزا دا مې د الله توهینم کوي دا مې د قرآن توهینم کوي دا مې د صحابه توهینم کوي صحابه عمر ابوبکر صدیق عمر فاروق یادي وی دا دوانه د دې قابل نه چې زموږ په هزار تسمه کولاو کی اے مسلمانا دا وی 300 پیغمبرانو دروغ ویلي تاسو نه تاسو کوم څوک چې وی 300 پیغمبران دروغ جنو دا مسلمان کې دي د سره لین دین پکار دی د سره تعلق پکار دی د باندې سخر سوال پکار دی د نساغستل پکار دی د دل دکان کې زیور کول پکار دی خدا ډاکټري علاج کول ته پکار دی مسلمانا زه ته صرف دا خبره زه صرف دا وایم